چې مشوره یې ګڼئ، اخطار یې ګڼئ، د یو دوست نصیحت یې ګڼئ. 12 ساعتو کې خپل مېلمه موږ په لوی خندا کې غواړو او په دې غونډه کې شریک غواړو. وته دغه مشرفه ده کنی بیا ګیله دی د خپل له ځانه هغه هم د قانون په چوکاټ تا دا مشاور په ښځه کې موږ حکومت ته جدي اخطار ورکوو. چې داسې یو زدن مې درکړی و لکه د سقاو بچي چې داسې مې ریبدلی وای لاس کې بیا داسې هم خلاص او داسې هم خلاص خو زه په مقابل کې چې که په ټول د 12 ساعتو اجازه د پرواز ښاغلي نور ته ور نه کړلی شي چې قندهار ته پرواز وکړي عاقبت به یې ډېر خراب وي. دې ساټ مې پرې کړی و چې ګینده که خوښي چې تا ته ما زور در ښودلی وای ته څنګه داسې رفت آمد د پاسوان د چادري و د مردګالي کوې او په دې په څنګ کې موږ انتخابات غواړو. نور د چا لنډغري او زور دغه خبرې نه دي. زه ډاکټر صاحب عبدالله ته وایم نور دې ګوت څنډنه دې بنده کړ، نور دې ګوت څنډنه نه در سره وایم. دا ګوته که دې بله پلا وڅنډه دا ګوته دې رماتوم. دا وطن ستا د پلار نه دی. بچه ته زما له غینه لاندې